وایي د ماشوم په غوږ کې د اذان کولو طریقه څنګه ده؟ محترمینو، د ماشوم په غوږ کې د اذان کولو طریقه داسې ده. اول باید دغه ماشوم په دواړو لاسو باندې راپورته کړي او مخ پر قبله به ودرېږي. وروسته به د دې ماشوم په راسته غوږ کې اذان وکړي او په چپه غوږ کې به اقامت ور وکړي، او اقامت به نسبتا تر اذان لږ تیز او چابک وایي، او په اذان کې به دومره اندازه اواز جګ کړي چې دغه ماشوم یې واوري او د ماشوم ته ورسیږي. او په حی علی الصلاة او حی علی الفلاح کې به مخ راسته او چپه خواته ګرځوي، ځکه په حی علی الصلاة او حی علی الفلاح کې مخ راسته او چپه خواته ګرځول دا د دې اذان دپاره سنت دي. او که څوک دا پوښتنه وکړي چې د ماشوم په غوږ کې د اذان کولو پر وخت باید ګوتې په غوږو کې ورکړي که نه محترمینو، هغه په دې خاطر باندې مؤذن په غوږو کې ګوتې ورکوي چې په اذان کې آواز ډیر جګ سي، او دلته د آواز جګېدلو ضرورت نشته. او که څوک دا پوښتنه وکړي چې د ماشوم په غوږ کې د اذان کولو پر وخت به د الصلاة خیر من النوم جمله وایي که نه محترمینو، هغه د سهار په اذان کې ویل کیږي، نه د ماشوم په غوږ کې د اذان پر وخت باندې. در المختار معرض المحتار اول ټوکه و صفحه 380 همداراز فقه اسلامي څلورم ټوکه و صفحه 288 همداراز مسائل الاذان 22 صفحه.